ملا هبت الله د تلویزیونونو مشرانو ته تر راتلونکي 2 میاشتو د تلویزیونونو نشرات بند او دروازې وتړئ. سلام، وخت مو په خیر. پام وکئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د افغانستان د دولتي او شخصي ارګانونو پر بیلابیلو برخو د بندیزونو په لوړه کچه کې زاویه نیوز معلومات ترلاسه کړي چې تازه د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده تیره اونۍ د خصوصي تلویزیونونو مشرانو کندهار ته وربللي دي. د زاویه نیوز د معلوماتو پر اساس ملا هبت الله او کندهار کې موجود شیخانو د تلویزیونونو مشرانو ته 2 میاشتې وخت ورکړی چې اسلامي ارزښتونو ته د درناوي او د فحشا مخنیوي لپاره د خپلو تلویزیونونو نشرات بند او دروازې دي وتړي. معلومات څرګندوي له دغې لیدنې یوه ورځ وروسته د هیواد په 7 ولایتونو کې تلویزیونونه تړل شوي او تازه همدا نن په ارزګان کې د پیوستون په نوم تلویزیون هم د بندولو تصمیم نیولی دی. دغه شمېر تر دې دمه د ولایتونو کې د راتلونکو ورځو کې د تلویزیونونو بندولو لړۍ کابل کې هم پیل شي. یو شمېر خبریالانو ویلي چې د ملا هبت الله له لوري د تلویزیونونو بندولو تصمیم به زرګونه ځوانان بیکاره او کورنۍ به یې له شدیدو اقتصادي ننګونو سره مخ کړي. بلخوا د طالب د امر بالمعروف وزارت ویلي چې د تلویزیونونو بندولو کې جدي دي او سرغړونکو ته به سزا ورکول کیږي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کله خبر. تر بیا هم په لاس